له غټې غلا او رذالته خبر شئ چا څنګه او څومره غلا کړې خو امرالله صالح څه ویلي او حقیقت څه ده. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. جګړه ځپلي هېواد ته د کورونا وبا په راتګ سره د غلو او مافیایي کړیو جیبونه هم ښه ډک شول او میلیونونه پیسې غلا کړې. د هشتې صوب ورځپاڼې د راپور له مخې د کورونا وبا پر مهال په جوړ شوي ګرځ بندیز کې یوازې د کابل ښار د ډوډۍ ویشلو په بهیر کې 800 میلیونه افغانۍ غلا شوې. تر دې مخکې د کورونا وبا پر وړاندې د مبارزې لپاره ولایتونو ته له ځانګړې شوې بودیجې څخه د پریمانه اختلاس خبرونه ورکړل شوي وو چې لسګونه میلیونه پیسې شخصي جیبونو ته تللې وې. په دې کې هغه مهال یوازې د 4 ولایتونو غلا شوي پیسې افشا شوي وې چې 150 میلیونه افغانۍ وې. خو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح یو شمېر موسسې تورنې کړې چې کابل کې بېوزلو ته د وچې ډوډۍ د ویش د پیسو د غلا کېدو په نوم دولت بدنامول غواړي. نوموړي پر خپلې فیسبوک پاڼې دې ته په اشارې سره چې ویل کېږي د ویشل شویو ډوډیو د وړو 30 سلنه نانوایانو ته ورکړل شوي لیکلي. موسسې د خپلو پروژو تر 30 سلنه لګښتونه په اداري او تدارکاتي مسایلو مصرفوي. خو دولت د وچې ډوډۍ د ویش د دغه بهیر پر اداري برخو لګښت نه دی کړی. امرالله صالح د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د وچې ډوډۍ د ویش دغه بهیر تر ټولو بریالی مرستندوی بهیر ګڼلی او ویلي دي چې دولت له خصوصي سکتور او ملت سره په ګډ مشارکت پکې بریالی و. د ده په خبره د ډوډۍ د ویش دغه بهیر ځینې موسسې په دې بدنامول غواړي چې ورته مرستندوی پروګرامونه دوی خپل انحصاري حق ګڼي. بلخوا مالیې وزارت بیا ویلي چې ټولې ښاروالۍ به په هېواد کې د دغه بهیر د تطبیق په اړه مالي حساب ورکوي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.